الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. صدق الله العلي العظيم. زما قابل قدر معزز مسلمانان ورونو، د رمضان مبارک میاشت د رحمتونو، برکتونو او مغفرت میاشت ده. د غمخواری او صبر میاشت ده. د جهنم نه د نجات مندلو میاشت ده. په دې میاشت کې د جنت دروازې خلاص شي، د جهنم دروازې بند شي او سرکش شیطانان پکې بند شي. په دې میاشت کې د روزو په نیولو سره مسلمانان ته د الله رب العزت قرب حاصلیږي، په نفس کنټرول پیدا کیږي، خواهشات کمزوري کیږي، د ګناهونو نه نفرت پیدا کیږي، په عبادت کې ورته عزت حاصلیږي، په مسکینانو باندې رحم پیدا کیږي او په خوراک نه کولو سره انسانان د فرشتو مشابه ګرځي. اعتکاف او لیلۃ القدر په همدې میاشت کې د مشهور آسماني کتابونه تورات، انجیل، زبور او قرآن مجید په همدې میاشت کې نازل شوي. د دې میاشتې نسبت الله جل جلاله ته شوی، ځکه دې میاشت ته شهر الله یعنی د الله جل جلاله میاشت ویل شوی. او د کوم شي نسبت چې الله جل جلاله ته وشي نو د هغې ډیر لوی مقام وي. اگر چې ټولې میاشتې د الله جل جلاله دي، خو چې په خصوصي طریقې سره د دې میاشتې نسبت الله جل جلاله ته وشو، نو دې نه دا معلومیږي چې دا میاشت د نورو میاشتو نه په نسبت ډیره بهتره ده. ځکه په دې میاشت کې الله رب العزت خاص تجلیات او رحمتونه د تیز باران په شان راوریږي. چاته چې الله جل جلاله د بصیرت سترګې ورکړي وي، هغه د دې مشاهده کولای شي او د دې فیضات او برکات نه استفاده کولای شي. البته د چا د زړه سترګې ړندې وي، هغه د خپل روڼ باطن په وجه د دې تجلیاتو نه محرومه پاتې کیږي. دا باقی 11 میاشت د رمضان مبارک د دې یوې میاشتې مقابله نشي کولی، ځکه په دې میاشت کې الله جل جلاله د رحمتونو او برکتونو دریابونه بهیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که چېرته دا خلک په دې پوهېدی چې د رمضان مبارک میاشت کې څومره انوارات او برکتونه دي، نو زما امت به دا ارزو کړې وه چې ټوله کال د رمضان. دې میاشت ته په عربي کې رمضان وایي، ځکه رمضان د رمز نه مشتق دی او د رمز ډېر معنی دي، خو یوه معنی یې سوځول هم ده. دا میاشت هم د مسلمانانو ګناهونه سوځوي او ختموي، خو شرط دا ده چې مسلمانان د دې میاشتې روژې ونیسي او د دې احترام وکړي. روژې ته په عربي کې صوم وایي. د دې لغوي معنا د امساک یعنی مطلق منع کېدل، او د شریعت په اصطلاح کې د صوم یعنی روژې تعریف دا دی: د صبح صادق نه د لمر پرېوتلو پورې پوره ورځ د روژې په نیت باندې خوراک، څښاک، جما او نور مفرداتو منع کېدل. څوک چې په دې میاشت کې یو بدني یا مالی فرض ادا کړي، نو دا د هغه کس په شان دی چې هغه په نورو میاشتو کې 80 فرض ادا کړي وي، یعنی په دې میاشت کې د یو فرض ثواب د نورو میاشتو د 80 فرضو برابر ده. دا د صبر میاشت ده، ځکه روزهدار پکې د خوراک، څښاک او نفسي خواهشاتو نه ځان منع کوي، او د صبر بدله جنت دی. دا د همدردی او غمخواري میاشت ده، نو په دې کې د فقیرانو سره احسان کوي. دا داسې میاشت ده چې په دې کې د مؤمن ثواب زیاتیږي.
وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. دا داسې میاشت ده چې د دې ابتدایي حصه د مسلمانانو دپاره رحمت دی، منځنۍ حصه یې مغفرت دی او آخري حصه یې د جهنم د ازادي ده. او څوک چې په دې میاشت کې د خپل غلام او خادم نه بوج سپک کړي، یعنې د هغه په کار کې تخفیف راولي، نو الله تعالی به د مغفرت وکړي او د جهنم د اور نه به ورته نجات ورکړي. د بخاری شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسلسله الشیاطین. چې کله د رمضان المبارک اوله شپه راشي نو شیطانان او سرکشه جنات بند شي، جهنم دروازې بندې شي، په دې کې یوه دروازه هم نشي خلاصېدلی. د جنت دروازې خلاص شي، په دې کې یوه دروازه هم نشي بندېدلی. یو اعلان کوونکی فرشته دا اعلان کوي یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. ای د نیکی او ثواب طلبګار رامخته شه، الله جل جلاله طرف ته متوجه شه. او ای د بدی اراده کوونکیا د بدی نه منع شه، ځکه الله رب العزت د دې میاشتې د برکته ډیر خلک د جهنم او د اور نه آزادوي. او دا اعلان د رمضان په هر شپه باندې کیږي. محترمو، که تاسو غواړئ چې په دې ثواب کې داخل شئ نو دا ویډیو شیر کړئ چې تر نورو مسلمانانو پورې ورسیږي او صدقه جاریه وګرځي.